السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره په یو ډېر اهم موضوع باندې خبره کوونکی موضوع ده پلاستیک. پلاستیک ولې اهم موضوع ده؟ پلاستیک یو طرف ته زموږ د ژوند یو اهم حصه ده، زموږ د روزمره ژوند ضرورت پوره کوي. شاپري جو ته موږ وایو یا بوتلې دغه د ډرینکس بوتلې یا نور داسې څیزونه چې په هغې کې موږ د پلاستیک ډېر زیات استعمال کوو، خاص کر شاپینګ بیگز شاپرز دا ډیر زیات استعماليږي. خو زمونږ معاشره په دې خبره نه پوهیږي یا په دې باندې سوچ نه کړي، فکر نه کړي. حکومت هم د دې نه خبره دی او زمونږ عوام هم دا غینه زیات نه خبره دي چې پلاستیک زمونږ د ژوند لپاره څومره نقصان دي شری. زمونږ په چارپیرچل کې، په هر کور کې، په کچن کې، په کمرو کې، د کور په صحن کې، په دیرو کې، په لارو کوڅو کې، په نالو کې، په سیندونو کې، په خړونو کې او دغه شانته چې سړی زیزي نو د هر خار کوسا، د هر کلی کوسا او دغه شانته د اوبو په لار باندې سمندر د پلاستیکونو ډک دی. او دا اندازه به شاید ډېر لږو خلکو ته چې د یو پلاستیک شاپر کم از کم 1500 کاله اخلي چې پاږي کې هغه ډیګریډ شو، بیا هم نه ډیګریډ کیږي. مایکرو پلاستیک چې دی هغه په ماحول کې جمع کیږي او دا مایکرو پلاستیک څومره خطرناک شی دی او دا زمونږ په مختلفو سيزونو په ذریعہ زموږ وجود ته څنګه راځي. لکه مثال په تور سمندر هم د پلاستیکونو ډک دی، د ماهي خوراک شي، ماهي کې هغه مایکرو پلاستیک جمع کیږي، هغه د غوښې په ذریعہ د ماهي په د خوراک په ذریعہ زموږ وجود ته راځي. دغه شان په لارو کوڅو کې پلاستیک پراته وي، هغه څاروي خوري، چرګانې خوري، ګډې بيزي خوري، سریدونکي هغه په معدو کې جمع کیږي، دا غي نه ناجوړه کیږي او بیا مړ کیږي. دغه شانته زمونږ په علاقو کې چرته چې غټ غټ باغونه دي پاغي باندې سپریګان کیږي، لکه د شفتالو په باغ باندې په کال کې 14 سپریګان کیږي او داغه د هر سپری دوايي د پلاستیک په مضبوط پلاستیک په غوتو کې او په کڅوړو کې راځي. هغه زموږ په چارپیرچل کې خلک گزاري او ټوریزم کې د پلاستیکونو ډکی دي او دا سډوکی ډکی چپی یا پټه خبر نه ده، بلکې هر سړی چې د خپل کور نه سارو زینو داغه اول نظر په پلاستیک لګي. دغه شانته د پاپړو، د چپسو یا نور واړه واړه سيزونه ټاپیانې داغه ټول استعمال چې دی هغه په پلاستیک باندې کیږي، یعنی پلاستیک کې هغه کور کیږي او راځي زمونږ چاپیر چلتا. ماشومان هم الحمدلله زمونږ خو بیا خاص کر د پښتني معاشري او د پاکستان پاپولیشن هم ډېر په تیزی روان دي. لاري کوسې د ماشومان هم ډکې دي او داغي سره سره د پلاستیکونو هم ډکې دي. په دې حواله باندې خبره کوو ډاکټر صاحب، دا خو زمونږ د ژوند لپاره ډېر لوی تریټ او ډېر خطر ده او دومره په تیزی باندې د پلاستیکو استعمال کی اضافه راځي او د پلاستیک چې کوم راشي خراب سړی گزاري نو زموږ چارپیرچل لغینا ډېر په تیزی باندې کیږي. او زما په خیال چې د زرګونو ټنه د زر ټن هم سیوا پلاستیک په کوم ګاربیج کیږي هغه په پاکستان کې روزانه پیدا کیږي. یو په محترم معاشره کې داغه استعمال زم چې د نورو صوبونو ډېر زیات دی. یو خو موږ پاپولیټډ صوبه یو، ورکوټي صوبه ده او پاپولستا دغه شانته د بهر نوم خلک راځي او بیا خاص کر ټوریست سپاټس چې کوم زمونږ دي خاصه خوري پاک ځایونه میډوز زمونږ چې چرته خلک چکر ولزي نو زمونږ د بد مرغه زمونږ پښتانه اول او نور خلک هم موږ په هغه پاک ځایونو کې هم د پلاستیک تیلې او شاپري گزارو او موږ خپل ماحول ډیر زیات کنده کو. تاسو سوال غواړئ ډاکټر صاحب په دې حواله باندې د یورپ مثال را ترا کوي التس ژوند دې ست طریقه ده او موږ به هم د دې علاقې د خپل علاقې مثالونه په خاني خاص کر چې په خاصه پریکټیسز چې کله پلاستیک نو خلکو د کپړې تیلې ګرځولې پای کې به سوداګری راوړي دغه اثراتو. نو تاسو سوال غواړئ او لږ د یورپ پریکټیسز را سره شیر کړئ. ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو ته زمونږ ګرانو کتونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات. زه به شروع د دې نو کوم ډاکټر صاحب چې دا ټول د ساينس پیداوار دي. د پلاستیک چې کوم دی د ساينسي دنیا سیس دی. زمونږ د پښتنو یو ډیر تعلیم یافته مشر او ډیر پوها مشر زیرک مشر افراسیاب خټک سی یو خبره کوي هغه وایي چې په دنیا کې ساينس او ټیکنالوژي دا ساينس اینڈ ټیکنالوژي دی لکه اول ساينس دی او بیا ټیکنالوژي ده. اوس په یورپ کې یا په امریکا کې د سړي چې الته کې اول ساينس دی او بیا د هغه په بیس باندې ټیکنالوژي راشي. زمونږ طرف ته چون کې ساينس نشته مونږ ډایرکټ صرف ټیکنالوژي ته ایکسپوز یو.
نو مونږ ته بیا دا پروډکټ زموږ لاس ته راځي، پروډکټ زموږ لاس ته راځي، نشته زموږ ډایرکټ پروډکټ لاس ته زموږ راځي. پوهه نشته دغه باره کې. بالکل دی غټ مثال زموږ کرنٹ موبایل فون دی کنه، دا یو مثال د ټیکنالوژي زموږ لاس ته راغلی ده، خو موږ ته دلته کې پاغه باندې 1000 قسم پابندۍ دي، دسه باندې کې هغه څه باندې کې او دسه چل باندې کې او دسه باندې کېږي. او الته کې پاکستان کې چې کوم دی بیا پښتنو کې چې کوم دی اول ته خلکو ته پته نه لګي چې لکه دا ټیک ټاک او دا ټیک ټاک او د یوټیوب د خپل سړي کنزلو لپاره جوړ شوی دي. بالکل او هغه دې مقصد هم دار هغه وایي کله دې مطلب دا دی چې زه خپل د زړه بڑا صوبا سم پکې او بل سړي د کنزلي پکې کوم او غلري درنه 2000 میل لري نه ناس ته ولته می څه زړه غوړي په ځړه کې مرضی ورته وایم. نو بهرحال دا ما د ساينس او ټیکنالوژي خبره وکړه ځکه چې د پلاستیک هم د ساينس پروډکټ دی. دا دغه ټیکنالوژي پروډکټ دی، دا موږ ته راغلی دی. خو اوس موږ چونکه نوره دنیا په پوهه شو دي کې په تاسو یو بل مثال درکړم لږ وندې دینه هټ کړکې دی، خو چونکه دې سره بیا په یو ترتیب باندې سره ملويږي د چلو شي په دې 1960s 70s 80s ان 50s نه دی خو په امریکا کې دا چې کوم بالډ ایګل دی، دا یو قسم باز دی په امریکا کې، دغه هم دی دا نېشنل برډ هم دی. دغه پاپولیشن په کمیدو شو. بیا هغه سوچ پکاو چې لکه دا ولې کمیږي، لکه دا څه چلو شو. نو هغه چې کله کتو د باډي چیک کړله الټیمیټلی هغه ته پته ولګېده چې دا د کې د ډي ډي ټي چې دا د کې د ډي ډي ټي اکیمولیشن کیږي او دا ډي ډي ټي اکیمولیشن نور ته خپل تاوان نه ورسي پیسټیساید په تور باندې به استعمالېدو. نو دغه ډي ډي ټي چې کومه وه اوس ما خلک پاکستان کې لکه ختم شو، اوس هم لکه ځکه چې هغه چې کله الته امریکا کې پابندي په ولګوله بیا خلکو ته ګفت کوله، په هغې کې لکه غټ ډونیشن یې پاکستان ته کړو. نو د تاسو ته به برباد شي نو ځکه چې موږ ډسټبین یو کنه د دنیا نو ډمپینګ ایریا او نو هغه کې د چلو کنه چې هغه نور سره کول، هغه صرف د دې باز کیلشیم اکومولیشن کم کړو، کیلشیم ابزورپشن. اوس کیلشیم ابزورپشن چې کوم د هغه انډه بشي جوړیدا کنه، نو هغه د پاسه لیر به تنو چې کله به د مور په هغه باندې کې نهسته نو هغه به هغه لاندې ماتې شوي. نو دی وجه نه هغه پاپولیشن نه زیاتېدو. ګوره د پاپولیشن د سی په ډایرکټ او په انډایرکټ مختلفو طریقو باندې لکه یا د ریپروډکشن کم کی یا دغه سی لکه هغه ته ډایرکټ کتاوان ورسي یا نه ورسي یا کله ډایرکټ ورسي، خو بهرحال په مختلفو طریقو باندې هغه خپل اثر کوي. اوس راځو د پلاستیک ته. نو پلاستیک هم چې کله تاسو وکړئ چې دا چې کله مایکرو پلاستیک موږ ورته هله وایو چې کله دا 15 ملي میټر نه وړوکی شي. دا اوس زه په بیا وایم زه خپل کور مثالونه ځکه ورکوم یاره یو کېدای شي یو 15 ورځې به کېږي چې ما نه موږ سهار پر دا کې روانو په ګاډي کې، نو ما نه مې خپلې بچی ته پوښتنه وکړو چې وریځو ته یې وکتل، نو ما ته یې وویل چې بابا نو دا چې کله ایواپوریشن کېږي دا وریځې جوړېږي نو دا مایکرو پلاستیکس هم وریځو ته راځي که نه، د باران په اوبو کې مایکرو پلاستیک وي او که نه وي. مطلب دا دی چې لکه هغه ته لکه دا سیز هغه په ذهن کې و چې ګوره د مایکرو پلاستیک څه سیز دی او لکه دا وی نیډ ټو بی اویر اف اټ. هغه ماشوم هغه د نرسري د کېجی ماشوم د شپږو کالو ده، لکه هغه ته فارمل ایجوکیشن ورکړي، خو هغه لکه اورال ډېر زیات ایجوکیټډ دي. دا ټیک ده. دا عام دا زمونږ د مایکرو پلاستیک په اول شاید چې زمونږ ډېر ښه تعلیم یافته خلک هم پته نه وي. نو اوس دا مایکرو پلاستیک چې کوم دی زه راځم واپس دې ته هم چې لکه دلته معاشرې کې څه کېږي، پاکستان کې څه کېږي. ګوره دا مایکرو پلاستیک چې کوم دی دا زموږ په باډي کې مختلف قسم د دې اثرات کېدای شي. لکه دا داسې نه ده موږ طرف ته یو بل هم لانجه ده ډاکټر صاحب، خلک به ووایي چې زموږ د ویډیو پر وخت چې ګوره دا مایکرو پلاستیک د پلانکي سړي ته ولې وشو پلانکي ته نه وشو. د کووډ کې به هم خلکو وایي کنه چې ګوره پلانکي سره ګنټه ناست هغه ته نه وشو، پلانکي چې کوم دی به تاسو وایي چې هغه نه وشو دته. ګوره دا خو لکه د هر سړي فزیولوژي بدله ده. دا خو د اکثریت په بنیاد باندې ساينس خو همیشه د پاره دی باندې چې لکه څومره پرسنټیج خلک افیکټ کیږي څنګه چې لګي 100% یو سیز هم نه دی. اوس دی څه کیږي چې دا انفلیمیټري ریسپانس لکه فار ایگزامپل مختلف ټیشوز کې کومولیټ کېدای شي، الته نه انفلیمیشن پاسبل دی. بیا چې کوم دی دا مختلف الرجیک ریسپانسز هم کریټ کولی شي. دا چې کوم دی اکسیډیټیو سټرس کریټ کولی شي ځکه چې دا چې کوم فری ریډیکلز دي چې کوم هارمفul مالیکولز دي په باډي کې هغه لکه هغه زیاتولی شي. نو هغه به چې کوم دی چې کوم لکه سیل ډیمیج کی نو هغه نه فری ریډیکلز ریلیز کیږي، نو اوورال په باډي باندې اکسیډیټیو سټرس راځي. دین علاوه په لنګز باندې په پیپړو باندې لکه دا سا مرزونه هم کاس کولی شي. بیا زمونږ چې په ډایجسټیو سیستم کې زمونږ په کولمو کې په معدې کې خو زیات نشته، خو لاندې چې کوم انټسټاین دی په هغې کې چې کوم ګټ مایکروبایوټ ده هغه افیکټ کولی شي. د هغې لایننګ چې کوم دی تی چې کوم دی هغه خرابولی شي. غټ یو بل هارمونل ډسرپشن چې کوم هارمونز دی هغه افیکټ کولی شي، هغه امبیلنس کریټ کولی شي.
په کارډیوواسکولر لکه زړه بیماریان هم کس کولی شي. بیا ریپروډکشن هغه هم هارمون سره ریلیټډ دی، لکه د بچو مسلې هم کس کولی شي. نو دغه سې لکه د هغې مختلف افیکټ دي. بیا دغه افیکټ چونکې په د نورو ځناورو کې هم مثال کے طور پر چې زمونږ د کورني ځناور دي، غواګانې دي، بزې دي، یا څه شي دي نور، د دې پروډکشن کم شي، د بچي کم شي، نو اورال د تاوان دی. یا دغه سې میان دي، یا د دې ظاهر خبره دلته کې هم د غواګانو کې اکثر د کیلشیم یا د منرالز کمی او کنه نو هغې د پلاستیک خوري، ډېر نقصان دی چې دا خو ډایجسټ کېږي نه، او کنه ډېر نقصان ورکوي. نو اسې وایم چې لکه دا اورال بیا خو لکه انسان ته تاوان دی که نه. اوس موږ راځو دې ته چې دلته کې دا څنګه مانیج کیږي او پاکستان کې څنګه نه مانیج کیږي. ډاکټر صاحب زه د 2005 خبره کوم، ما سره زمونږ جرمني پروفیسور راغلی و کراچۍ کې، زه یو بل زمونږ ډېر خوږ ملګری دی، هغه ورسره ډاکټر یاسر، تاسو هم پېژنئ، زه هغه ورسره ګرځېدو. نو موږ څه څیزونه راواخیستل، څه نټس مټس او څه کولډ ډرنکس، د سمندر په غاړه ګرځېدو، یو ځای کې ورته کېناستو، هلته مو هغه څیزونه وکړل. نو هغه پروفیسر صاحب چې کوم دی هغه پلاستیکونه او هغه څیزونه یې داسې لاس کې ټوټې کړي وو. ګرځېدو 2-3 څلور ګنټې تېرې شوې، نو هغه په زړه کې وي چې دا څیز خو نه کېږي، چې لکه دا څه وکړم دې سره. نو اخري کې وایي چې لکه دې سره څه وکړم. مونږ ورته وي ډونټ نو، مونږ ته نه ده معلومه چې دې سره به څه کوي، ځکه چې هغه د دې 3-4 ګنټې هغه ډسټبن کتو، پبلک ډسټبن، په هغه ته ځای نه ملوېدو. دا پته نه و چې هغې ډنډې شته او شی چاوړی دی، شی چاوړی دی. بیا زمونږ کې پښتنو ته راشه، په پښتنو کې لکه دا سره چې ته پته نشته د پلاستیک چې زه ولمه یا پلاستیک بوتل ولمه، اول خو ځای نشته، مونږ ډسټبن نه پرېږدو، ډسټبن مونږ خرڅو، لکه دا مونږ ته د غنیمت مال ښکاري که نه، دا مونږ جایز دی، بلکې وړل ثواب دی، داسې راته ښکاري. نو دلته جناب دوی داسې چل کړی دی چې پلاستیک یې په پیسو کړی دی. نمبر 1 پلاستیک په پیسو دی اغستل که څنګه اخیستل که نه. ته چې کله اخلي که نه، اوس ته چې د کله شاپر په پیسو دی، هر څیز ګوره، ته چې کله د پیپسي بوتل اخلي که نه، ته به دکاندار سره 15 سنټه پرېږدي. ته به ووایي چې د پیپسي قیمت دی مثال کې طور په 1 یورو، خو ته به 1 یورو 15 سنټه ورکوي، ځکه دا بوتل که ته واپس راوړه نو ته به میلاو شي که نه دې راوړه، نو 25 سنټ به والې واپس. ویری ګډ، دا شی په کار دی یاره. اوس مونږ چې دی که نه، مونږ چې کله تېر شي، هفته 2 تېرې شي، 3-4 هفتې تېرې شي، نو مونږ غټه تیلی مو جمع کړي د بوتلو، مختلف اوبو بوتلو، د پیپسیانو بوتلو، د مختلف د ټین ډبي او دا ټول، دا بیا هلته کې ریسایکل خپل ځای دی، هغې ته به ور واچوي، هغه به تا ته رسید راوباسي، هغه پیسې به دوکان له وروړي، بس که څیز پرې راخلي او که پیسې دې راخلي. لکه د هغې کیو آر کوډ هم چې ډیمیج وي که نه، بیا هم درنه واپس نه اخلي. لکه ښکلې بوتل به ښه په طریقه وروړي. هذه سي لکه دلته به وچه خیره بیا به ویسي هره ډاکټر صاحب خبر راته شو پرون نه به ذاته د اسلام آباد نه په موټر باندې نو غاډه مخ کې وډه صفه موټر خو تقریبا کمپیریټیولی د جی ټی رونه ډیر زیات صفه یو شینواله او دا نو یو موټر ونه کرولا موټر نه دا د موبایل آیل ډبه نه دا د چیرې غوځره موټر مین روډ ته یره ما ته ډیر بد کارو شو لګ پسې ور چاک شو بیا ود لګ یو ځای وتر لړم او بد مد مو دوغه ته ګورل لګ څه چلې خو د شکل نه ښکارېدو چې لکه بالکل انپړ سړی و هېڅ پته ورته نه لګېدی دی ما ته ولې ګوري چې په موټروی باندې دومره غټه بکسه ته هغه ته پته نه لګي. ګوره د ما وختي د ساینس او ټکنالوژي خبره وکړه که نه، هغه ته پته نشته چې دا څیز ما ته هغه وایي لکه دا ته څه وایي چې دا ما څه وکړل، دا هغه ته سره دا سره چرته وګولم وایي او بیا جي ګوره لکه تاسو ته وایي بیا چې کومې دا تیلی دي، دا تیلی چې کومې دي دا هم په پیسو دي که نه، خو په فری کې نه ملویږي. دا په 60 سنټ باندې، په 50 سنټ باندې، په 80 سنټ باندې کوالټي وایز، لکه 40 سنټ نه 1 یورو په منځ کې دی هغه ملویږي، سایز وایز هم او کوالټي وایز هم. نو ته چې یو ځل دکان ته لاړ شي، یو ځل ته په 50 سنټ باندې یو 2 پلاستیک راواخلي، سبا بیا لاړ شي چې بیا راواخلي بل زر یادي کور جیب ته به راشي چې لکه دا خو روزانه لفافي کور کې جمع کېږي، څه پې وکړو، نو روپۍ به ورکوم، بس بیا به یې غلې غوندې جاکټ جیب ته به یې اچولي. او بل داسې دي چل دی چې زمونږ طرف ته خو خلکو ته ځانونه ډېر لکه پته نشته چې مونږ د انګریزانو نه دا څیز زده کړی و، چې مونږ هلته کې هغه سلیوز یا کلونیز پاتې شوي وو، نو بیا انګریزانو به چې هغه ټیم کې کوم خویونه کول، اوس چې څوک لږ غوندې ایجوکیټډ دی یا پیسې والا دی، بیا هغه خویونه کوي. لکه دلته کې هر سړی چې کوم دی، که هغه پروفیسر دی، که هغه چانسلر دی، که هغه وایس چانسلر دی، که هغه میر دی او که څه شی دی، نو هغه خپل ځان سره خپله تیلی په جیب کې ګرځي او دې ته پروا نه وي چې لکه څوک به څه وایي او څه به نه وایي.
او هغه خپل تلې چې کومه د خپل بیګ چې کوم دی هغه په سایکل باندې ځان سره راخستې وي خپل تلې به خامخا ګرځي ځان سره اصل کې دا څه نه دي سره یو بل څه دي لکه د یو ساينټیفیک یو دي ساينټیفیک ساينټیفیک دغه ته راځو د ساينټیفیک نمخ کې خبره کومه تاسو ته تلې د ګرځولو خبره کړم ماته یاد دي زمونږ په کورونو کې به هم د پوخا د کپړې تلې بوا او هغه به باقاعده ګل کړي به هم ورکه مطلب کشیدګاری به کړي وا زما والي سه ماته یاد دي چې به کلم بازار ته تون هغه تلې به زاسره واسه پلاس کې بغل کو نیولې وا او دا یو کس نه دا به د هر چا دا ریواجو او دوه قسمه وي سو باندې بخل کو ځان دونه کړولو چې دا چینه یو بوري چې په دې کې به ګلکاری کړي او چا به خالص د کپڑے جوړ کړي وا هغه تلې به عمر بر چلی دا باقاعده خلکو انزلا بیا بازار ته وړه پاګه کې به ټول شي ته وړل اوس د یو وړي کې سودا لپاره وړي تو تلې ورکوټي جدا دغه نه غټي بیا بل سایز نو د چې کور ته سمرم سودا راوړي نو عمر به سره دا قسمونو تلې راوړي او دا ډیران روزانه جمع کیږي یعنی موږ په خپل باندې هم دا پریکټس څنګه کړي کفرز کوسم موږ په خپل معاشره کې په خپل سوسايټي کې فکر وکړو سوچ مو کو چې زمونږ دا چا پېټل موږ نه کوو او موږ دې ته فکر وکړو دغه تلې بیا راوستي د شرم خبر نه ده نو کې دې چې موږ خپل چا پېټل څه پکړې شو تاسو ساينټیفیک خبر اوسه موږ دا خبره مکولای شي لکه چې موږ خپل هم دلته په اپیډیمیولوژي کې کار کوم نو زمونږ دلته یو غټ ویریبل دی ډېر امپورټنت ویریبل دی هغه ته موږ هاند ګریپ سترنث چې د دې موټي سترنث څومره دی د یو سیز د نیولو د چتولو دا سترنث دا ډېر امپورټنت انډیکیټر دی دا ستا کوګنیټیو ایج هاي ستا فزیکل ایج نه په اسانو الفاظو کې وسنګ شي دا ستا دماغي عمر خاي اوس ته چې شپېتو کالو کې چې کوم سړی څومره موټه لکه یو سیز زیات نیوي شي کنه مزدوري سره دی مطلب دا دی چې دته به دماغي بیماری د پوهه د سيزونه به هغه زیات ورستو پاتې کیږي اوس دا او یو کالو په او یو کالو عمر کې څومره دی نو دې د پردلته کې خلک څه کوي دا مشران دا خلک چې کوم دي ایون لکه دا په تو مشورې کوي کنه بوډګل نه کوي دا دغه تلې په لاسونو کې وړي دا دلته کې ریکمندډ سیز دی چې لکه دا سامان تلې چې کوم دي دا په خپل لاسونو کې وړي چې د هاند ګریپ سترنث چې کوم دي دا سره مضبوطيږي دا خو بلکې پتا سو په یو پروګرام کې دا موجود دا مشمانو باندې دا پریکټس په مشمانو باندې دا دلته کې کوم د نرس د لوبي دي د لوبي د سي جوړي دي ټول چې هغه کې هاند ګریپ چې کوم دي سترنث دا کیږي سیوا کیږي او د سره چې کوم دي لکه فار ایگزامپل په بډاتوب کې دغه چې کوم ډیمنشیا بیماری ده د هریدلو ولا ده یا دغه سي الزهايمر ده دا ټول بیماری دي سره کمیږي دا د دې لکه تاسو فار ایگزامپل او یو کالو کې لیکونه دا کې 15 یو تلل چې 15 یو کې لګي دونی اتیاو ته 15 ته بلاړ شي لکه دا د سره دماغي صحت چې کوم دی هغه سره برابرېږي لکه د دې لکه دوه اړخونه دي یو اړخ چې کوم دی هغه زمونږ چې کوم د ماحول حواله سره دی بل زمونږه صحت حواله سره هم دی مونږ لکه دغه ټولي بوتلې دا ټول سيزونه چې کوم دي لکه دلته کې خلک دغه بیا دلته کې اکثر خلک چې کوم دي دا چې کوم سيزونه راوخلي کله کوم سيزونه نو پلاس کې وروړي لکه پلاستیک تلې ورسره نه راخلي بیا زم درغله مې ورفتره ما چتر پلاستیک شاپر په پټي کې په نهر کې روډ په غاړه او تاسو مال ته که تاسو ته یادي ما تاسو ویمو چې د سمره صفائی د سمره خسته ماحول هیڅ شاپر نه گزاري که سوړې بیزه نه بوتل د بیزه نه گزاري نو مطلب دا چې ګوډه صفائی او ګوډه رقم ماحول و زمون په ماشه کې د کور نه وزما د کور نه وزم نو د پاپلو کې سوړې د بوتل د پلاستیک ما سره عجیب ټینشن کی ډاکټر صاحب زیو د خبر تکوم د کې بدري کې سیته سوې څوک نه گزاري دا چې زمونږ دلته کم خلک لاړ شي زمونږ لکه د وطن راشي د ترکیه ته ملکونو ترکیه پذیر ملکونو نه پاکستان نه انډیا نه دا لکه دا خو بیا عادتونه هغه سټمپ ټایپ دی نو ته چې دلته کې پلاستیک بوتل وګرځوا دا د خلک شرط به سره لګوم د بوتل وګرځي تاسو چې شاته نه کوم سړی خزر روان وي هغه بوتل تر پسې راخستي کیلومتر لري در پسې خو بدر به کې دا بوتل جستا ده او دا به څه درسه تا هغه نه وي چې ځای ته ورسوه هغه دا تا نه پریوته دا جواله استاد پریوته ده دا تاسو د تاسو سمبالو زمونږ پروګرام وخت کافي وشو بهرال زمونږ ته یو خبري اهمي پاتې کولې زمونږ په معاشره کې زه ډاکټر صاحب د څو خبرې کوم لکه دا ګوره چلی د عادتونو خبره ده لکه زه دې باندې وایم دلته ګوره هر تنظیم شته بیا دلته کې بیا مونږ چې کوم دی چې کوم د غرزولو ځای وي لکه دا ګاربیج ولا ځای په ګاربیج ولا ځای کې مونږ ته د پیپر د کاغذ ګټي د دې سپریټ کنټینر پرتی وي د عام ګاربیج سپریټ کنټینر پرتی وي د تور شیشې بیلي پرتی وي د شنې شیشې بیلي پرتی وي او د سپینې شیشې بیلي پرتی وي
د 3 قسم شیشې دي نو د دې 3 وړو بیلې بیلې کنټینري وي. د زړه زور ډیر سیوا دی. زه تاسو ته وایم زموږ خلک دا شی نه کوي. زه چې تاسو ته وایم لکه تاسو ما خبره دی واورې لکه دا نو دلته چونکې دا چې کوم د سیریان مهاجرین زیات شول نو هغه سره دلته ډېر مسلې راغلي. اوس چې هغه په دې ګاربیج ځایونو باندې نور دلته کې کیمرې ډېرې کمې دي، په دې ګاربیج ځایونو کې کیمرې لګولې دي. ګوره موږ دومره ناراسته خلک دي کنه، دا نور خلک نه کوي، دا موږ د خلک کوي چې الته لاړ شي بس ټول سيزونه په یو ځای وګورځي اډو پروا نه یا روټ ته ولي زه ته چې ګاربیج تر زورم پټي کو کنټینر دې دغه خو دي د ټي ام ای کنټینر خو دي وې دي ولای ناغې تم د تکلیف څوک نه کوي چې ګډ وړي هغه تم ولي لکه اسه ون کړی چې لکه دلته کې هغه اوس په هغه باندې کیمرې لګولې دي چې لکه کم سړی کم سیس الته لاړې ته خپل سيزونه بیلې ته ساټ کوي. دا ستاسو موري ده تا استعمال کړی ته به بره ډاکټر صاحب زه لکه نور خبرم کوم ته چې په خپل ګارډن کې واخم کټ کی ته دا وخت چرته غورځي دا به په خپل ګاډي کې خخ کولې کې دي د دې خپل ځای دی الته به یوسي الته به غورځي لاره ته به نه غورځي تاسو سره مات کټ دی تاسو سره مات میز دی هغه به ته هغه سره ټایم کې دی هغه کسان براشي هغه راته مونږ پلانکی ډیټ راځو هغه نه یو مخام وړاندې ورته او بس سحر به ور سره شي وشت پکې الته ریسایکلینګ ته خپل الته وروړي الته خپل کسان دغه ولاړ ته وي شیشه الته وګرځوا د واشنګ ماشين دی زوړ دی هغه الته وګرځوا د ټي وي الته کې د ډیټول سيزونو بیل سيزونو ځایونه دي خوړی به سړی بخپلا دې کې 2 سيزونه دي که غټ سيزونه وي د خپل ګاډي کې نشي وړي نه هغه ور پسې ګاډي راوړي فری اف کاست ته کال کې 2 ځله الاوډ دی ته خپل سامان ټول 2 ځله تاسو ګاډي هغه فری اف کاست راولي او مزدورانو دغه هر دي دغه خو لکه کدینه وړو کې سيزونه وي نو ته بیا په خپل وړي الته به رسي دا ګوره دا خو جی لکه دا شهري ریسپانسیبিলিټیز دي ذمہواری دي کنه بالکل اصل بنیادی خبره خو بده کې دا زموږ ایجوکیشن نشته موږ د خپل ریسپانسیبিলিټي خپل ذمہواری پته نشته په دی ما تاسو ته وختي اول وی چې اول ساينس دی اول پوهه ده ساينس پوهه ده او بیا ټیکنالوژي ده موږ ته د ټیکنالوژي هر ګندره رسیدلې دی او ساينس نږدې نشته زموږ په معاشره کې اوس موږ بنیادی څه کارونه وکړو لکه زما په خیال باندې یو خدای چې موږ د کپڑے تیلې ریواج کو دوباره دا شرم خبره نه ده دا ډېر خپل خبره خپل خاندان کې د اول ز شروع کوم بیا بل چې د خپل خاندان موږ د کپڑے تیلې راولو او موږ چې سودا لزون چې موږ پلاستیک شاپر کوتره نه وړو دا غینه علاوه اویرنس کې دي شي سدسي بنور سټپونه کې دي شي چې پاغي باندې موږ حکومت خبر نه کوو حکومت خو په دې خو خپل پښتنو ورونو ته خويندو ته سو وایو چې هغه څه کار وکي چې شاپر د بار ماحول ګند نه کی چې ټولنه د اول مسله ده چې لکه اول خو د سيزونه اخیستل نه دي په کار چې هغه موږ په دغه کې راوړو لکه په پلاستیک کې وي نو موږ به د سیس خپل انیشیټ کوو لکه تاسو څنګه خبرو کړه ټولنه بهتر علاج دغه دي چې د تیلې د کپڑے تیلې یا دغه پرمننت تیلې چې کوي وي چې هغه ځان سره ګرځو په هغه کې سيزونه راوړو او پلاستیک ضرورت نه پیخيږي بیا چې کوم د نور پلاستیکونه دام د نور کریټ کیږي نو د دینه خو اوس لکه د سې چې پاکستان غوښنه ملکونو کې لکه ایون خلک د نور پروډکټس هم جوړي وړو د بوتلو نو د سيزونه نه لکه دا ټایپ کرافټینګ چې کوم دی هغه پکار دی چې لکه هغه ماحول ته نزي زمکه ته نزي دا ټیک ده ډاکټر صاحب زموږ پروګرام وخت پورو شو او نورم خبرې په دې موضوع باندې کې دي شي او د وخت سره به نور پروګرامونه په دې باندې کوو خپل کتونکو اوریدونکو ته خاص کر خپل پښتنو خويندرونو ته چې هغه د خپل ماحول حفاظت په خپل منګو کو د ځان په خپل بيماريان لرکو د زهر او د استعمال په خپل کم کو نو زموږ معاشره زموږ ماحول زموږ خپل وجود او خپل ځان با پاک شي ډاکټر صاحب لکه دلته کې موږ پاکستان کې د اوبو بوتلې منرال واټر استعمال موږ دلته کې ګوره دا بوتلې ځان سره ګرځو دا ګوره دا یو بنیادی سیس دی بهرحال دا یو ښه مثال دی چې په دې کې راغی ماته دا مستقل بوتل دی لکه او به استعمالوه بیا لکه به استعمالوه نو بهرحال وخت زموږ د پروګرام ختم دی خو کتونکو اوریدونکو پروګرام تاسو زموږ لایک کړئ او تترنګونه چینل سبسکرایب کړئ موږ ته کمنټس راکړئ د الله پامان